ګرانو مینوالو سلام کوم. او څومره چې زمونږ ملګري دي په هر ځای کې دي، په هر ملک کې دي، نو مونږ ټول ملګري څومره ګروپ ما سره ناست دی، صدر جان محمد صاحب دی، د ټولو د اړخ هغه ته مونږ سلامونه کوو ټولو ملګرو ته. او سلام نه پس دا خبره ده چې دا صدر صاحب جان محمد صاحب دا دریم کتاب چاپ شوی و، نو بس د هغه سلام لم رالو، د کتاب مبارکۍ لم رالو او ناست یو په صدریاب کې د هغه سره محفل نن. او دا نوی کتاب یې راغلی دی، ډېر ښایسته د کتو کتاب دی، تفیزې پکې دي، سندرې، غزلې، رباعیانې ښایسته. نو مونږ وایو چې مونږ ته هم خوندونه وایو، ښایسته ښایسته غزلې، او چې څومره زما سندرغاړي ملګري دي نو ضروري ده چې د دې کتاب نه څه والي چې دا ډېر ښکلی لیکوال دی، زمونږ رور دی، د رورۍ دعوه مونږ لرو د سره، نو مونږ به دله په هر قسمه خدمت کوو. مننه. ورپسې ګرځما جهان ګورما، ځان له د ځان په شان تیار ګورم، زه جانې تله ورته حیران پاتې شم، چې د ښایستهو خلکو دوران ګورم. کله انتظار دې ماته کړی دی